الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. ای خلکو پر تاسې چې د الله کومې پیرزوینې دي هغه په یاد ولرئ آیا له الله نه پرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسې ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسې له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن ګڼي نو دا کومه نوې خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي او ټولې چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. ای خلکو د الله وعده په باوري ډول برحقه ده. له دې امله د دنیا ژوند یې تاسې ونه غولوي او نه د هغه لوی غولونکی یعنې شیطان تاسې د الله په باب وغولوي. په حقیقت کې شیطان ستاسې دښمن دی نو تاسې هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خو خپل پیروان خپلې لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نه شي.